په دې ویډیو کې څلور طریقې تاسو ته درښایم. نو ویډیو مکمل وګورئ او نور ملګرو ته هم شیر کړئ. زموږ د تشویق لپاره لایک او کمنټ ضرور وکړئ. السلام علیکم قدرمن ډاکټر صاحبانو، هیله ده چې روغ به یاست. غواړم په دې ویډیو کې درته د ایګزیټ ازموینې د پرچې حلولو څلور طریقې درښایم چې څنګه تاسو د ایګزیټ ازموینې پرچه حل کړئ. کله چې د امتحان پرچې ته کېناستئ نو لومړی د سوالونو کتابچه مخ خلاصوئ او په تمه شئ چې ممتحن یا امتحان اخیستونکی درته لارښوونه وکړي. بیا د ځوابونو پاڼې پورته چپ طرف ته د دعوت طلب په ځای کې خپله امضا وکړئ، خو امضا به ډېره غټه نه کوئ، هماغه چوکاټ کې به یې وکړئ. لاندې د سوالونو د حل کولو یا د خانې ډکولو لارښود یې کړی وي چې تاسو به په سمه توګه خانه توروئ. کله چې دا حالت مو پای ته ورسېدو نو لومړی به بسم الله کړئ او د سوالونو کتابچه به خلاصه کړئ، خو هېڅکله به نه ورخطا کېږئ. لومړی به غټه ساه واخلئ او بیا به ځان ارامه کړئ. اوس راځو څلور طریقو ته. لومړۍ طریقه، دې طریقه کې به تاسو لومړی ټول 160 سوالونه ولولئ. داسې به نه کوئ چې سوال ولولئ او ډایرکټ یې حل کړئ. صرف سوالونه ولولئ. تاسو 4 ساعته قانوني حق لرئ. که استاد درته وویل چې وخت کم دی یا جمعې لمانځه وخت دی، خبره یې مه منئ او مه پرېږدئ چې ستاسو وخت راکم کړي، ځکه چې تاسو 4 ساعته وخت لرئ او پوره 4 ساعته به تېر کړئ تر هغې چې پرچه پوره حل کړئ. دې طریقې ته 1 ساعت وخت ورکړئ. دوهمه طریقه، دې طریقه کې به تاسو لومړی سوالونه لوستل شروع کړئ. کوم سوالونه چې اسانه وو حل یې کړئ تر 160 سواله پورې، کوم چې سخت وو هغه په نښه کړئ او مه یې حلوئ. دې ته 1 ساعت وخت ورکړئ. په دریمه طریقه کې بیا هغه سوالونه ته راشئ چې تاسو نښه کړي دي، خو دې راوند کې هغه سخت سوالونه حل کړئ چې پوهیږئ لږ اسانه دي. نو سوال 4 یا 5 ځلې ولولئ. ښه ځان مطمئن کړئ چې کله پوه شئ سوال مو ښه ولوسته بیا یې حل کړئ، خو خانه پوره توره کړئ. دا کار تر 160 سواله پورې وکړئ. وخت ورته 1 الی 1.5 ساعت ورکړئ. څلورمه طریقه کې، دې طریقه کې به بیرته هغه سوالونو ته راشئ چې سخت او نښه کړي مو. دلته د سوال لوستلو کې ورخطا نه شئ. سوال بیا ولولئ تر هغې چې ښه مطمئن شئ، بیا سوال حل کړئ. خو بیا هم وایم چې مه ورخطا کېږئ، ځکه ورخطایي ستاسو ټول امتحان ګډوډوي او ستاسو کوم خواري چې کړي دي هغه ټول هم ستاسو له منځه ځي. په اضافي سپارښتنو کې باید تاسو ته چې اضافي سپارښتنه دا د مخکې له دې چې پوهنتون ته ننوځئ باید ځان سره اصلي تذکره، برقي یا پاسپورټ چې په هر یو تاسو ثبت نام کړی وي او یا د بایومټریک وخت کې چې کوم کار درکړی ځان سره ولولئ وویسئ. که سهار مو چای نه وڅښلی چای وڅښئ یا ځان سره خوراک او څښاک لپاره شیان ویسئ. په یاد ولرئ چې پوهنتون ته د داخلېدو په وخت کې باید تاسو سره موبایل، چارجر، ګوشکي، نسوار، سګرټ، لایټر، آیفون ساعت، چاقو، ناخونګیر، د ویښتو ویستلو نوسې، فلش، میموري، هیڅ شی در سره باید موجود نه وي چې بیا یې درنه اخلي او بیا هم ورکېږي. د امتحان په دوران کې چې کله تاسو ضرورت دي ته چې رفع حاجت وکړئ، تاسو کولی شئ چې ممتحن امتحان اخیستونکي نه اجازه واخلئ چې زه رفع حاجت ته لاړ به شئ، خپل حاجت به رفع کړئ، ښه به ځان ریلیکس کړئ، ښه به ځان ارامه کړئ. پس د هغې نه بیا راشئ بیا سوالونو ته شروع وکړئ. 4 ساعته وخت لرئ. په 4 ساعتونو وخت کې تاسو کولی شئ چې سوالونه ښه دقیق حل کړئ. خو باید دا ووایم چې تاسو حتما د نوي ریفرنس مطابق مطالعه کړي وي، هغه ریفرنس به تاسو لوستلی وي، مطالعه مو کړي وي. پس د هغې نه به تاسو کولی شئ چې امتحان په ښه طریقې سره حل کړئ. خو امتحان په شمول کې په داخلېدو سره یا امتحان ته پرچې ته کېناستلی مه ورخطا کېږئ، ځان ارام ونیسئ تر څو پرچه په ښه توګه حل کړئ. تر بل ویډیو پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.